الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا هجرت هم قالوا نبي كريم عليه الصلاة والسلام دا خبر دا غزا وعمليته کی شروع دیجه پر خبره رسیدلې و چې نبی علي رضی الله عنه د جنگ قومندان کې او بیرغ او جنډې ورکړه. تیر درس کې دا ویل شوی چې کله جنډه په میدان کې نال کړه نو يهودي ورنه پوښتنه وکړه چې نوم دې سره د ورته ویل علي. هغه دا خبره وکړه وی تاسو په موږ باندې وچتېږي او موږ د قسم په هغه کتاب باندې چې الله په موسی نازل کړی دی. ځکه دوی له تورات کې ویل شوی و چې دوه کړه به داخله ذبح کیږي، یا په نور کتابونو کې یو په خیبر کې او بل بني قریظه. د دې وجه حارث ابن عوف د دې يهودو بني غطفان د قبيله غ مشر لم ویلي و چې د سلام ابن مشکم نه دا خبره اوریدلې ده چې دا میدان موږ نشو ګټلې، جګړې لازلې غما. نبی کریم علیه السلام داغه باره کې ویلو چې الاحمق المطاع قمق الامر شي اشي اواز به وکړو لزر کسانو باندې زیو چې تولې چې موږ جګړه کوو. وېدا څنګه سلام ابن مشکم دې چې تعالی دا خبره کې موږ ماته خو خپل میدان د جنگ کې ودرېږي، موږ ځان رسو اما چې نه جوړ شو به هغه مردار شو. په دې مزمنس کې به یو باندې چې ایمان راوړو په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې، او هغه دا خبره کړې و چې یا رسول الله دې خلکو دا ګډي بزیز ما سره دي، د دې رسول په کار دی ویته خوشی کا مخله ورته خوره وشیندله چې د کم کورونو د کم قلاوی په مقه طریقه باندې ورلې ته به دا ګمان کول کورو سبا سي وسړې چلون کې اشتره د محمد رسول الله معجزه وا. یو بل ملګری ایمان راوړو د الله نبی ورته غنیمت کې برخه ورکول، او ویل یا رسول الله موږ د دې لپاره ایمان نه دروړي چې غنیمتونو کې برخه والو. د الله درزه پر د صحابه اولنې نظر په جنتو او هغه اسباب به ذکر شو چې باغ باندې سره جنت لور داخلي تقریبا وی شي اتويش. حجاج په نامه باندې وسړیو مکه کې به د خلکو باندې قرضونه و. د الله نبی وک شرط ال د ورزما د ازما د ایمان نه خبر شینو داخله به ما وښنیو کدل د فاتحه ما قرضونه فاتحه دې سره بس صورت حالي کڅ کمې زته په خبرو کې حکم اسلام ومال د اجازه راکې او کبیرانه کی رسول الله ویل بالکل تر اجازه شته ورغه. د مکی مشرکانو دې بوختنه وکړه چې د خیبر صورت حال څنګه و یا فلان یا حجاج. وی نتیجه دا شو چې محمد سره د ملګرو زدن اوالو خاړه او د قیدی کې د خیبر يهود ویل چې موږ دلته نه ادامه موږ د مکیله بوزو د ټول عام محضر پوړانه د ادامه وو یو ټوپونه ول خوشاله نه وې دې شنه نه بوس من خلاصي نو په دې کې باج ملګری خفام شو. بیر د حجاج خو د شپې راغله او جلکه سم خبره وکړه رښتیا رسول الله قیدی شوی او څنګه وی اسه دا خبره تعالی کومه په دې خلکو باندې زما قرض د قرض اصول لپاره مې دا خبره وکړه. خیبر کې مجاهدونو غنیمتونه حاصل کړي دي او د دوی شکه مشر د کنانه ابن ربیع دغه خزا د هوی ابن اخطب لورو صفیه اغم د محمد رسول الله باندې کا راغلی ده. خدری رسول ورسره خلکو د اعلان وکړه بیر غنیمت تقسیم وکړي تقریبا بده کې لزره توري او څلور زره پکې شوخه لندې دانیزي 1500 لندې وي او سلوي زره پکې کجوري وي شپږ درسو یې د غنیمتو اتل سو یې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په منځ باندې تقسیم کو بیت المال لپاره خو او 200 سوارانو چې 1200 اول ورکړه ځکه درې درې شي ورسېد 1200 به نور ملګرو ور تقسیم کړي. شپږمه په خبره کې دا شو چې زینب بنت الحارث د سلام ابن مشکم هغه خزا محمد رسول الله په وړي کې زهر ورکړي و دی ګټ ډیرو خیره هودنه و دا پښتنه د ملګرو لکړې و چې رسول الله په
مال کې کم ځای ډېر مهم دی او خوکه غني وی الزراع لیچی په دې کې ورته زهر واچو خو ورته نه کړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله د او خاړنو په دې خله کې ورته دی وکه وړو کې د आवाज ورکې چې رسول الله موږ د زهر نه ډکه موږ توکا بیم سي ایسه تر شی و هر کار په هغه باندې چې پام راتله یو ملګری چې کله هغه شهید شو دغه د وجنې سي بل زنانه اعدام کړه اول معاف کړه به ورسره وجله خصاصا و مسله دا و چې د هیت الکلبی راغی وې د الله نبی مله زنانه په کار ده وې د ټولو ملګرو د زنانو کې ګرځي چې کومه و د خوا کا شو نو هغه په سفر زلن ها باندې لاس کې خود اجازه ما صحابه وسرونه منله وای ول چې دا خدای د اوچت خاندان خزر او د اوچت سړی لور ده او د اوچت سړی زنانه ده دا باید اوچت انسان باندې کاولی چې محمد رسول الله دی حسینه موډیرا اغله به قنات ورکې د به نکاح کړه فضائل دغه بیان شو چې حکم نه کوله خطله د رسول الله په ګوندو باندې به خپینه کې خو دې بلکې ګوند به په ماته کړي د زینب سره رسول الله دې په سر باندې تقریبا 3 مې شورانه کړه او د یو پیغمبر په نکاح کې او د بل پیغمبر په خاندان کې او د بل پیغمبر ورېلا بلال څنګه دا خبرم کړې و چې دا زنانه په دې شی باندې دا بوزه او کلاله چې آلته به ورسمنګ د غنیمتونو تقسیم کو هغه د نر بشي د يهودو په دې مړو باندې را خوش کړی دا زنانه نو شکل ورې د یو د غیر اختیاري شي غوازونه شروع کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ستاسو د نظرانه بالکل رحمت وته لري دلیل په دې باندې چې محمد رسول الله ډېر مشفق انسان به د صفیه سره نکاح وکړه صحابه اخله شکل ورشه دنه پاغیزه کې به عیسی سره هم بستری وکړه او ام سلمہ هغه جوړ کړه او دا سوال مخه شو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه درش ملګری شهیدان ورکړو تقریبا درش په جانب مقابل کې مړو درې نوي دا وادي ولي وکي یو خدا و چې صحابه کله شهیدان شون او هغه ډایرک جنت تلل اسمه غوږه په ځای نه کولې او بل محمد رسول الله دا وعده د سره ټنګ ټکور دي چې نه خالی وعده به تکلف یوسف مهمه په کې به نور وشو یو دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې خیبر لاړو دا غتر د ترزوی جعفر صاحب دا د حبشتون راغی ابو موسی شریف خپل فرمایي وی تقریبا موږ د نجاشي پادشاه دی فوج په دوه کشتوي کې راکینه ول راویلې ولو زه سره د خپل ملګرو نه پګشته کې ناسو ما وی ایسه د کشته په ساحل نه ببل تر باندې لاړه حبش ولا وی انتر جعفر صاحب سره زموږ ملاقات وش جعفر صاحب موږ لوي ویلې چې په شریکه باندې به ټول لړ شو ځان سره ځان ایواز زېما موږ ورته ډېر خره عمر ابن امیہ الزمری رضی الله تعالی عنہ چې دا محمد رسول الله تکرم الګرو اقم الګرو چې خبيب شه بدنه کجور نه راخته کړو دغه په واسطه په خط ولګو وی ورځ تاسو مې راولېګا دوه کشته کې تقریبا 250 کسان شاو خدای سوار کړ او روان شو کله چې مدینه لرال جعفر سے پښتنه وکړه چې رسول الله چې شو یا خلاړه د خیبر غزاله بس په دې وخت کې د مدینه کې ټینګ نشو سره د ټولو قوا مجاهدونو حرکت پسې وکي ال تلاړو ځکه زمونږ د رسول الله د ملګرو د غسر ډېر انتیزه مینه وټینګېدل نه چې موږ د مدینه کې وشيګو وغیرہ په خبر کې تر څو پر شدار راځي دا وخت موږ باندې نه تیریږي یو حدیث کې نام راځي یو صحابي پیغمبر علیه الصلاه والسلام دروازه ټک ټک کړه چې هغه کله بار شو ورته ویلې وی یا رسول الله د خپل اهل او عیال سره مونږ ناسو په دې ځړ باندې مې راوګرځي نو اسمه ځان راورسو او ستا خپل دروازه مې ټک ټک کړو را بار مې کړی قیامت کې ک جنت لمنګ داخل شو نظم به یادېږي او ته ډېر اوچت مرتبه کې به بل تسکیږي دومره ځای ته نه ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام ځان له نږدې کې او د ورته ویل چې المرء مع من احب سوچ چې سره مینه کې قیامت کې به عقل دروشيږي به تاسو بس ما سره وځما ملګرو معاذ بن جبل شکل پیغمبر علیه الصلاه والسلام یمن له تشکیل کې د رسول الله ځوان ملګری والی و د یمن د پسورې باندې پاس تر یو باندې کې نو رسول الله لاندې روانو او د ورته ویلې چې ته به معاذ د شکار کوي او د شکار به کوي د شډې ته شی ورته وکړه به ویره قسم په الله چې د الله درزه لپاره مشر ډېر مینه
د الله درزره پر مینه دی ویل شي ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې لیکي کاغه سړی تعالی چې در کې زیاتیږي نو قدر نه کې کمیږي نه او معاص ته چې کله به اسما خو راځي کې دې شي په دنیا کې نوم او هغه دنیا له لاړو ما معاص صاحب جګر دا خبر واوره دا دمر انتهازه ته وژړل چې محمد رسول الله نور هغه برداشت نه کې ایسر خپل مخ ته واړو طبعا ملګری په ملګری خپشه به فراق چې سره یقیني ډېر مینه دغه په جدای باندې به د زړه چې کم درد رشيږي نو هغه معلومات هغه لکېږي او ورته ویل مخاطب شو ورته چې معاص ان اولا په دې ټول انسانانو کې ډېر نږدې انسانانو مال حق انسانانو چې هغه تقوا ولي هغه زما ملګری وي تاکي که تقوی او ته په یمن کې ته مال ډېر نږدې په قیامت کې مدینه کې وسړي وشي هغه بده کې تقوا نه اجماع پیڅه او تقوا باره کې مخې ویل شي و امام قرطبي په اول جلد یو شپه نمبر صفحه د ابن فارس نه دا خبره نقل کړې و چې کله انسان د بیزه خبرو نه ځان ساتي امام قرطبي فرمایي دقه متقی سره لري امام بغوی ویلی و چې انسان د کبیره ګناه نه ځان ساتي د فحشا نه ځان ساتي دقه متقی دی خازن ویلی و الله يراك مولاك حيث نهاك ویتشي د خپل رب په کوم ځای کې منع کړي الته حاضر نشي بس دقه تقوا ده الوشي وسر لدا قدمه ذکر چې کوم ځای کې تعالی امر کړي الته حاضر شه علي سے فرمایي چې به یو مسلمان باندې رمضان بهتر نه غني عبد الله ابن عباس فرمایي وکله چې د نیکی کوله پاغه باندې دوکه کیږي مو چې کله ګناه دی وکړه پاغه باندې اصرار مکوا عبد الله ابن عمر ویلی و نیکی وکړي لیکن دا تم بلری چې الله می جنت ته داخل کی خدا یې ربم د سره شرک الله رد نکي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي د قران او سنت تابعداري قطاده شبوی د سوره بقره د اولنی آیتونه عمل کړه ولا بسنا کې تقوا ده ابن کثیر ویلي وی چې کله انسان د قران او سنت امتثالو کې دا متقی انسان دی او ابو حیان سے بحر محیط کې دا خبره ذکر کړې ده چې په کوم شی باندې څنګه الله خپکیږي دا غي نه ډډه کوا ترمذی راته شي معنا کړی و د مباحات او نزان ساته بدینت باندې چې انسان ایسته به حرام کې راخیل نشي نواب شریک حسن خان صاحب فتح البیان کې دا ویلي ودا کوم معنا چې ترمذی کړي دقه غسل بکار دی ابن کثیر په البدايه او النهایه کې د عیسی صاحب خبره نقل کړي د رسول علیه الصلاه والسلام نه د الله سره مين لره د الله بندگی کوا د الله د بندگانو سره مين ساتو دوی له اقش انتخابو ځان له غواړي ته متقی عمر بن عبد العزيز ویلی و تقوا بدل نشي ویل چې سړی به وځي کې غلې ناشي خبرې نه کوي او سړی جامع غوندي او معمولی غوندي خوراک وکي تقوا دا معنا انسان د طاغوت نه ځان وساتي ډېر انسان په دې خبره باندې پوه نه دي قران هم وایي او د قران تفسیر هم کوي لیکن طاغوت پر خوا کې سوليږي او حالانکه دغه انسان زموږ د الله په نسبت باندې بې ایمان دی کفر بالطاغوت دا ډېره مهمه خبره ده معاذ بن جبل ویلی و دا خبره د معاذ بن جبل و عمر بن عبد العزيز حرام و نزان ساتل ابن حبان او الصحيح کې الباني شری او اثر نقل کړي دي موسی عليه السلام فرمایي چې کله انسان د الله په ذکر باندې خپل شبه آباد ساتي بس دا تقوا ده امام رازي صاحب دا معنا کړي من سلك سبيل المصطفى ونبذ الدنيا وراء الخفاء وكلف نفسه بالوعد والوفاء چې کله یو سړی د رسول الله په نقشه باندې روان شي دنیا شاله وګرځي د الله رب عزت احکامات عمل کړي ولي د بے وفای نظام او شذ دا تقوا ده رسول الله معاصب له ویلې ته تقوا ځان کړه والا تمل ډېر نږدې د کفر او شرک نزان ساتل اسلام د ګنا نزان ساتل توبه مباحات نزان ساتل دا ورع اشتباه شي نزان ساتل دا زهد دا خپل سره رب العالمین په بل تر باندې نه روانه ول تقل ویل شي احسان او دا تقوام چې په انسان کې راځي تر څو پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ قیامت نږدې شي د الله د انعامات تم په دنیا کې لرا د الله د انعامات تم په آخرت کې لرا او د قشان د الله د عذاب نه دنیا کې ځان ساته په آخرت کې د قیامت د حسابې نه بیریږي د الله نه به حیا کوي علم د قران او سنت خپل کې د الله د انعامات او شکریا د ټول نعمتونو نسبت الله رب العزت لکه او قوي ایمان نو جعفر سپټینګ نشو لاړو آلتا رسول الله په مجلس کې ناسو چا ورته ویلې اے د الله نبی وجاء جعفر راغی
جعفر هغه سړی او ټول عمر په څنګه کې در شوی نبی کریم علیه الصلاه والسلام له شکل د اتا ورسېد دومره په ټوب باندې راو دانګل او مخې ورته رامنډه کړه چې حتی دا غد اوګینه وې د لنګم پریوت مجاهد سړي له مخله مرتلی شي او غاړه ورکړه وقبله رسول الله چې د خپل کاکا زو خپلم کې مچ ته واخسته غي کې نیول د سترګو نډيري وخلاړي ملګرو لوي چې زما ملګرو دا معلومات مانه نه کیږي د خیبر په فتح باندې زما د زړه خوشاله دی او کده قشند کاکا د زی په ډیره تګ مې ځکه ډیر عمر مسافر سړیو چې دا راغی اې دینه دا خبره معلومه شو چې غاړه ورکولم په کار دی کله کله او خاص کر به مجاهد لا لکه عبد الله بن عباس حسین صاحب غاړه ورکړو چې کله عراق وتلو هر وخت د غاړه خسله ورکول دا مناسب نه دی او دام ته معلومه شو چې خپل ولم جایز دی دا مسله مخکې ویل شوی و د یو چا لاسونه مچ کول څنګه او څنګه نه عائشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه د عثمان ابن مسعود تندیخ کړو او د قشند کاکا د زید جعفر صاحب د خپلول په تندی باندې وړر مچ کې دا هغه محبت علامه وا عرب چې وسم چا سره مینه کوي تندې سره له کول کی لاسونه کولول دا به جایز دي عبد الله ابن عمر د محمد رسول الله لاس خپل کړي او د قشانه ابو عبیده ابن جراح شداد مجاهدونو قومندانو د عمر ابن الخطاب لاس خپل کې لیکن عادت مستمره به سره نه جوړي او مصافحه به نفردي او انحناء به کې نه کیږي اوسه چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا تشیخ خپل کړي مرز وفات کې به دا واقع به رش په کولول څنګه یو څنګه لري یو قول علماء دا ذکر کړی چې وفد راغی د محمد رسول الله د خپل خپل کړي دنه معلومه شو چې دا خپل کړي شي نو موږ جواب دا کوو چې هغه عمل د غیر مسلمو دویم په غیر روایت کې وسنان د ام ابان علماء ور باندې کلام کوي او دریم په دې کې انحناء کېږي سرکته کول او انحناء ناروا ده لہذا خپل کولول ناروا وی چې کله ته غاړه هغه صفقلې کې نو دې خبر نه یوسو مسلې معلومه شي یو دا چې غاړه کله کله اخصل په کار دی به خاص کر د مجاهد نه دویم ته دا خبره معلومه شو کولوالم جایز دی لکه د تندی په دې منځ کې چې نبی کریم علیه السلام جعفر شپ کول کې او د دنیا په دې امور باندې خوشالیم شړي په کار د خو په دې شر باندې سړی د الله د ذکر نه غافلین لکه قارون شو هغه د قشن دغه په دنیوي مالونو باندې ډېر خوشاله شي نو ایسه زمنګ هغه به زما کمانه نه نش د دنیا په امور باندې لګ له خوشحالي دا په کار او دا خبره ته معلومه شو چې د شاه مخه مختوسیب کول شي خوشق په کې دی چې هغه کې لوی غلو نه راشي زه ډېر خوشحالي د جعفر شاه وکړه یو وفد امراغله مشن کې حدیث وفد عبد القیس پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا ډېر توصیف کې شک په کې دا چې دا سړی لویږي نه او غټیږي نه بیر خبر په غنیمتونو کې دوله برخه ورکړه برخه ولی ورکړه یو خدای چې دوی خلکو په اسلام کې ډېر تکالیف غالي نه ځکه ورکړه دویم په دې وخت کې محدثین دالي چې رسول الله جګړه دومره غټل نه و چې دا مجاهدین په ورور رسید او قانون دار شکل یو خلک په تعرض کې اختوي بل دسته او ګروپ راشي دغه کومک د پاره به په غنیمت کې مکمل غیله برخه وکړ ده او سلی په برابرۍ او درې محمد رسول الله بده کې مختارونو نو هر کله چې یوسف څخه مختار هغه دل ورکولې شي به دویمه پیخه د پدق په علاقه باندې نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره مجاهدین ور تشکیل کړه خاص کر د محیصه ابن مسعود په نامه باندې امیرو چې تو ورشه داخله کول تسلیم کړه خطر کې به اعلان سره د جګړې وکړي هغه په دې وخت کې ایسو ویل چې موږ جګړه کوو تسلیمي چرته ورکو يهوديان ډېر عنادین خلک تر اخر سرګي پورې دوی اصله پس مکه باندې دینه جنگ کوي ځکه عنایت لري د اسلام سره خو چې کله د خیبر علاقه فتح شوې په دې مقام کې تقریبا یو لزر فوجان د جانب مقابله لزر دغه خلکو او زر ورته عین ابن حسن علی ګری و نو په دې خلکو باندې مرو براغه وی ویل چې موږ هم تسلیمي ورکو او تسلیمیو هغه مال نبی کریم علیه الصلاه والسلام به ایست راوړو ملګرو نو سوال درجه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام له دروب د دشمن پر لړ کې چې پروت دا ولی ورکه وجه دا چې اول کې تکلیف غالي او اخر کې الله تعالی مسله برابر کړه اول نه تکلیف غالي دغه نه بروس الله تاسو برابرۍ به پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه ځان له وساتو
خپل اهل باندې خرچه کې ملمنو باندې خرچه کې بنور خلکو باندې خرچه کولو قران کې الله فرمایي چې په دې باندې تاسو اسونه زغریدل دي د محمد رسول الله خالص مال له دریم په کدا وشوا واد القری ولا خوش په هغه طرف باندې مجاهدین ور تشکیل شو دشمن هغه زدي انادي او کمین کې خلک کینولي و صحابه روان و اراده دا و چې دا خلک مصلح راوړي صلح والا بش په کدا وشو چې هغه په کمین کې ناسو جګړه شروع کړه چې جګړه شروع کړه په دې مقام کې یو ملګری و مدعم چې دا محمد رسول الله غلام و هغه په دې یو ځمانه ولګي د مړی باندې چې کله ولګي د شهید چې شهید شو ملګری ویل مبارک ته غره جنت والا شو ستا شهادت دې مبارک شي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ملګری له تربیت ورکړي چې دا خبره مولید متعم بارک وکړه وی ویل یا رسول الله ستا په قیادت دا شهید شنو دا بڑا جنت لذي وېزه دا ګورما چې دوی و شړې غلا کړي و د غنیمت په دې مال کې او وسند جهنم په دې منځ کې الله هغه سوځي د محمد رسول الله فوجي داغه مجاهد داغه په قیادت کې او دوی شړې د وجه رب العالمین اسره اوسم په جهنم کې سوځي نو حال و د هغه انسانانو سي چې هغه پر دې مالونه غصبي او د قشن ډاکی ور باندې کې غاصبین او اختطاف والي اې دې بچ صورت حال یو صاحب ورته راغی وی ویل یا رسول الله دو تصمیم اخست دي و دا دو تصمیم ته اخست دي لیکن دا هغه تصمیم د وجه رب العالمین تعالی د ور تصمیم په دې کې درواش دې سره ډېر احتیاط پکار دی دا خبره ته معلومه شو چې ډایرکټ په یو سړي باندې شهید حکم کول نه شي بلکې د شویل شي چې دا شهید شو خو ان شاء الله د الله رب عزت خو خره چې ورکی نه ورکی او دا مسلمان ته معلومه شولا چې یو سړی به د اخر خاتمه مسله ځان مخامخ کوي ځکه معلومات نه کیږي چې اخر خاتمه کې به د انسان عمل په کومه درجه باندې تمامېږي ابن کثیر د سورہ احقاف د روایت په تشریح کې ډېر احادیث نقل کړي دي رب العالمین به یو ملک لوي چې دې بنده عمل نامه وګوره الله دا خیر کړي دا او دا خیر کړي دا او دا خیر کړي دا الله به ټول برباد ځکه دې مخلوق د پاره کړو امام نسائی روایت پیش کړی د پروي د ابي امامه الباهلي یو سړی راغی یا رسول الله یو سړی څنګه لمزي او په دې مقام کې خلک دا و چې زما د انمو مشدله به اجر یو کبه نه وي بدل اجر نشته ابن ماته د ابو هريره صاحب خاله راغی وې د محمد رسول الله یو حدیث ته مال پیش کا هغه چې کله بدی سره راغی چې قال رسول الله و اس به وشي به پیراله تر درې کرته څلورم ځل استرافال شوې ویلې په ورځ قیامت باندې یو عالم راولي شهید براولي او سخی براولي ورته وایي چې عالم علم درکړي سره پاره تقریرونه میکړي وېتا دا خبره کوله چې داخله تر پاره وایي چې دا ډېر اوچت عالم دراکاږي جهنم لپاره مخ شهید بمراخ کړيش او دا قشه مالدار بمراخ کړيش وکله چې ابن ماته د معاویه رضی الله عنه راغی شامله او دا حدیث د ابو هريره څخه روایت باندې چې نقل شو دی ورته پیش کې د معاویه رضی الله عنه د سترګو نډیر انتهایی ته وښ کلاړي ملګری خپه شو چې د څنګه د امام او د ملګری څنګه وژړول وی خبره بالکل درست سره شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې اخلاص په انسان باندې زیات په نسبت سره عمل له دا ګران تمامي کی نبی کریم علیه السلام د جنگ دا جنډا سعد بن عباده له ورکړه او درې وړي وړي جنډې خباب بن المنذر له ورکړه سهل بن حنیف له ورکړه عباد بن بشر له ورکړه او کومنده ورکړه چې ورځي ور باندې جګړه چې شروع شونه دشمن ایسه تسلیمي ورکړه وای ویل چې موږ نور جنگ نه کوو رب العالمین ایسه هغه دله تسلیم کړه او ټول مالونه ته غنیمت کې واخیسته خلک ته سیران کړه څلورمه په خدا او شو چې تیمه یو علاقه وا چې پاغه طرف باندې کړ رسول الله خپل مجاهدین ور تشکیل کړي هغه ایسه اعلان وکړي چې موږ صلح کوو جزیه دی ویل شي چې خلک اسلام رانوږي خو لیکن چې ټیک اسمه کې خلکو لا مسلمانانو لور کی پاغي کې به درې قول راغلي یو روایت کې راغلي 12 روپے په بل روایت کې راغلي سلیری شو بلکې اته سره خدا د اندازې موافق ځکه دی وخت کې اشاره ده چې اسلام غالب او دشمن مغلوبه عمر رضی الله عنه په خلکو باندې به جزیه مقرر کړی وي شروط العمریه ورس ان شاء الله راځي تقریبا 10 شرطونه بری باندې مقرر کړی و 10 د عمر بن خطاب شرطونه هغه ان شاء الله به خپل ځکه ویل کېږي چې کم خو یو څه ته مشتمنه خروار ده یوه د يهود له ویره و چې دا څومره ګرځي تاسو دې دا وګور نه وکوي نم دې جړې نقشه باندې پرې دی وی بالکل درست دویم بده کې بټلې ملې نه کوي چې تاسو د مانځو د عبادتونو وخت معلومیږي خلکو لا دریم په اسونه بسوري غینا
څلوري مرتدا ویل شراب بخاره نس کوي او پنځم دا جامع بل شي زړی اړوي راړوي شپږم په دې وختو کې بل تغییر او ترمیم ورکه معنا د مخ کې سب ورته کټ کوي وهم دا معنا چې اوچت تعمیرونه کې بوشيږي نه او اتم د شروانی په دې کارونه باندې مساس مقرری دي او بل سپین جامع باغون دی نه او لسمه ورته شکر د مسلمانانو د سپلار باندې رواني تاسو بغلی ودرېږئ چې کله مسلمانان ته شو دغه نه ورسې به د لارې منځ تاسو راځي ابن کثیر لیکي چې کله د عمر ابن خطاب نقشه د عمر اولاد مسلمانانو پرې خو د خبره بالعکس وا نن چې هغه په لار رواني مونږ نشتلې د عزت جامع هغه غوندي د عزت په کارونه کې هغه مسلمان برابر دي عبادت مونږ نشو کولای دا غوښنه چې کوته پټ ان شاء الله د دیر شتونه را روان خو نبی کریم علیه الصلاه والسلام شپږمه په کتاو چې مجاهدین را تشکیل رجزیزو د رسول الله عادت مبارک داو چې د شپې په اوله حصہ کې به مزل کو به اخر شپه کې ملګر له دما ورکړه فوجي وی چې کله د شپې اخر حصہ شو نو په دې موقعات کې دې تهجد هم شو په دې لار و د رسول الله د ملګرو تهجد په دې لار سورلې باندې تهجد کیږي او دا خبره مخکې ویل شو چې انسان تهجد به دوی کی چې کوم انسان د شپې تهجد نه کوي نو قران کې رب العالمین فرمایي دا سړی قمقل دی رسول الله فرمایي دا ګور منافق دی موږ په خپل مرز باندې نه پوي نه یو ټول شپه خوبونه کوو غپې شپه لګاو او دا یو مرز رسول الله موږ تاسو له خودلې دي چې دا ګور د نفاق مرز لیکن زموږ په علم نشته او دا ویل شي وا چې انسان په تهجد کې د غیر لپاره هغه اسباب چې باعث به تهجد دي د سورې کهف دا ورسنی آیتونه وایا خاص کر قیلوله کوا رسول الله فرمایي قیلوله وکي ذکر شیطان زمون قیلوله نه کوي حسن بصری څخه خلک د بازار کې ګرځیدل قیلوله نه کوله د دې خلکو د شپه به خرابې ګډه وډه وي او خاص کر وختي وده کېدل د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کار کړي ځان نه کړهوله د مسلمانانو سره کینین لرل زیات خوراکونه نه کول د آخرت سوچ اقا آیتونه او حدیث کتل چې هغه تهجد بارک راغلي د الله نو دعا غوښتل مجاهده کوله د سلف صالحین تاریخ کتل او په ځمانه سماري جرمانه لګول د زیات جمانه ځان ساتل تقریبا 15 دا آداب شرعي ذکر کې شوی و نو وی ویل چې موږ د کیو صبح موږ راوچت کې بلال صاحب له یا رسول الله د الله نبی ورته موږ ګور زمونه خزانش وینه زمره وچتاو ملګری سم لسته چې کله سم لسونه بلال صاحب څوکۍ پیره کوي مونږ کولو یې سره خپل پالان لړړ واله یو خدام سره شوی او د تعرض نه راغلی و ابلیس علیه لعنت راغی بلال صاحب د غوګونو باندې وټه په هیڅ دم شروع وې دي څنګه چې سره ټول شپه مزل وکي او تعرض هم راغلی او بیا غره تکیو ډډم وې خوب چې نه راځم خامخا دل راشي شکله دوی ودشولا بلال صاحب مې ودشوي حتی تر دې د انور را وخت دومره ګرم شو چې ایسه دوی د مرد ګرمۍ د وجه رسول الله راځي شو ومه په کدا چې ابوبکر رضی الله عنه خو له غوښتو رسول الله څومره وکړ انسان دی خپل معجزه ورته کار کوي یا صدیق شیطان راغی او بلال اوالو هغه ودکه د دې وجنه چې خلکو په دې ذهن کې سوال پیدا نشي چې دا څنګه پیغمبر دی موږ له ترغیب راکې چې منځونه کوي او دا کوي او دا شپې دوره چې هغه وخت کې راوچتي چې نور سرګه جیږي چې کله ملګری راوچت شونه بلال صاحب له څنګه چلو وی ویل څوک راغی او مال وسمله ولم بده غوګونی مال ټپول راکړه وېسي سجه ودکړم لکه مور شله بچو دکې لولو ورته وځي وې صدقه صورت حال لاغې نه ابو بکر ویل اشهد الله اله الا الله به تاکیدنه ویل ازما که وحید په خبره باندې حقدار د بندګي بل څنګه سوا د رب العالمین او محمد الله نبی عليه الصلاه والسلام رسول الله ملګری وځي چې دې نه ځکه به شیطان دردا بل طرف لاړ حالت چاو د سونه وکړو چاته عموم والو اذان وکي سنت وکړه د سنت ورسره به جمع وکړو په ما کیفیت باندې لکه څنګه چې سر جمع کیږي جهري سلامي به وکړو اسکار وکړو اې دې حدیث څه په دې علماء دا خبره به دې واقع کې بیان شوی دی غدا یو دا چې د مونږ قضا کول دا ګور ډېر غټ جرم دی کله چې انسان په دې مانځ کې سستوب کوي چې نه دلته به وکاو الته به وکاو وخت زیات دی ولس منټه پاتې ورکه دی ګاډي له زور ورکه خپل ځای راشيګو ته پوه شه به دې باندې ځای په ځړ کې مرزي دي چټي مې راغې بس مانځ مونږ کوا دویم بلال صاحب ویل انا زبم روشت کم دا انا الله له خو نور کوي نتیجه څنګه شو دریم ته دا خبره معلومه شوه چې شپې سم تهجد تکي هغه تکولې شي الله سبحانه تعالی لیکلي
او څلورم ته دا خبره معلومه شوه چې به وخت به خلک راوچتاینا بلال صاحب د شنه کول چې لکه سره داخل شوی داخله د مرګ راځي کا لکه وش اکثر مولیانا وخت لا داخل شوی نه هیڅ ځان شروع کی د خلکو باندې ارڅ ګډوډ کی او بل د محمد رسول الله معجزه معلومه شوه او بل دا خبره معلومه شوه چې مونږ درنه قضا شونه کوي به اجازه کړه چې کله تعالی یاد شي کله ورځ دولس بچي ولې نه کنور راخیج ولې نه کنور پروج ولې نه رسول الله اجازه ویلې بس هم دغه وخت کې دې کول پکار دی او بل بهترین اولیاء دي خو لیکن محتاج دی رب العالمین لا صحابه اولیاء دي پیغمبر پکې دي امام الانبیاء لیکن ګوره خوب روان دراغه غلبه ور باندې رااله مونږ ته قضا او بل دا خبره معلومه شوه چې په هر حالت کې انسان به خپل توجه رب العالمین له برابر کی او بل انسان معذور دی چې کله یو شی د چانه غیر اختیاري قضا شي نو پاګه باندې بسړې دګینا رټي بینا شي دا کارته ولي وکي بلاله ذکر رسول الله دا معلومات چې د په اختیار کې ونه اېدین ورسا به سنوره مسائل به منځ کړهاله ان شاء الله کله روان شي ورځ باندې چرته ژوندیو پاګه باندې به سره خبرو کو رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تعالی نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین